د کیوټ مانو یو بل ویډیو راغله چې بیا په خپل یار چکونه لګولې دي. خپل دغه ویډیو هم سوشل میډیا ته راوړی دا به سفر یاد کړی دی. ویډیو به تاسو سره شریکوم تر اخره را سره پاتې شي. تاسو ته معلومه ده چې کیوټ مانو د جنې چې کومه ده د خپل خاوند سره مسلسل لانجې چلیږي او ځکه چې خاوند دې ته طلاق ورکړی دی. اوس یو بل ویډیو کې بیا ویلي دي چې هغه نرسه یاد کړې کومه چې نادیه نومې دی او هغه یادوي چې ته زمانه قلاره کېنه ګینه زه به تا هم وشرموم خاوند به دې هم وشرموم او داسې د کلي نومونه هم اخیستي دي. بیا یو څه تصویرونه چې په سوشل میډیا راغلي دي او دغه تصویرونو کې بیا د دې په حق ویل شوي دي چې دې بیا یو داسې غلط کار کړی دی، یعنې د دې په مرۍ باندې چکونه هم لګولي دي چې دا ویډیو به تاسو هم وګورئ. نو څومره د شرم خبره ده. یو وخت دا دعوه کوي چې زما بېعزتي وشوله، زما کم محنت چې دا وایي ما کړی او هغه خاورو سره خاورې شو، او بل اړخ ته اوس هم لګیا ده د پیسو دپاره خلکو سره غلط کارونه کوي، بې شرمیانې کوي، بدکاریانې کوي او د دې هر څه تر اوسه پورې هېڅ داسې مخنیوی دی ونه کړو چې د هر څه نه توبه وباسي. نو داسې خلکو ته تاسو څه پیغام لرئ؟ ضرور خپل پیغام په کمنټ کې را سره شریک کړئ.